عشق ز تبا دکړم عشق ز رسوا دکړم نور بدر تسوایم زه نور بدر تس ای هیم بیا خانګ وانګ پروت غانی وای بسو ول راځي خود را علم چې کمره دراشم ته بچی پروت دی دې واسه ته سوچ کو چې مونږ ژوند دی ولې وو ولی نو د کور د حیات ته پته ده ویم زم ویریدم چې کله ستا وادي اپات شي ولی نه ته مونږ او داس کې جمعه ته شاکړې ده بس په کور کې ناسي ها چې نمازون ته څه خورا ور پرته ویم بیا مې 15 وخت مونږ خپل کوم کا نفل نه پکې مو کوم ویم تا خو جمعه ته بیخي شاکړ ده ویم لګ مونږ او داس کا چې دا نصیب دی را پاسي یا زمان نصیب ټیک دی خو داس قرګنې راته دا کوم دوان ښکاري وای خو کوډ جادوان په خېته په نه پويسو زه خو تا زین چې مونږ او داس کا په تال ما جادو سر نه کوي بیا دا جیم ټیک وی ما چې کنه دین ته شاکړ لکنه بیخي دې سکون لا کې نشته وین په مخ کې به نورم پیدا شي ام دې جادوان د اثرات نه کوي بیا بس خوري زما ته یو نصیحت دی څه ویل علامه تا چې کور کې لږونده کې ایو غیرت پاتې دي نو کدا تا ټینګ نو مشران بل باندې بیا فخر کوي وی ملاد نه کې ام زما عزت تاسو په لاس کې دیم چې تمر کوي او کنه په دې کور کې بس زړه شم په مزه ستل نه شي Masa. Tadi nak kalah aku dah. Ada kerapa sih dah. Enggak ada beda di mewah ni. Siapa? Kamu bos kah? Raza ha. Siapa tadi? Bedami زي أقول شتى دمك فيه. وجه شيء ما سما وجه. هلا بخيرك. هلا بخيرك. ما كان نسيق من بسنير روان شيء. تعال. خدایا امسه خشته زندگی می روانه و تیریده ها ام په سپین سر خزیزان او شرمولو هیڅم گاون کې خو نورین سپین سرشته هغه خدا عادتونه اډو نه کړل ها چې دې په دې چپړ مخ باندې ځان او شرماوه همدا تور مخې به ولګي ها نو دې به بچو دماغ به کې ور مخ کې شي خدای پاکه هم د چا د سر سوال وکما هیڅ په نه پته نه پیګمانو ها په سپین سر باندې ځان او شرمو خلکو نه کلی چم گاون لږه دفتر کې ولا کدی لیوانو توتانو لګیا بنې ما په دې کور کې خو روغ سړی لیونی کیږي لیوانې کیږي نه کی تاغه ته پلشت خو دې کورونو تراشي ویم چې ستا غونډې کې پکې کنه نو اب کور نشي وای ته ماته دا خبرې کې پلشت خو تی پلشت د تا مور ده چې تی راوړي او دلته کې اورو تختی دي ته نه ویم بس کا خواري نن د غم ورځ ده ته ځان ته وګوره شکر د ځوانه جینه مې تا غونډه خونی ما زوړ انګریز د ځان جوړ کړی ټیم دې تر پاړه چولې وی ویم خدای چې نه چولې دی فیشن دی هم تا خو په کیناره ټچ کړی دا د دې جام ورځ ده هغه سړی می وتی دي هم خو غواړي دا کنه کیناره ته تک تین شستر کې دا پریوتی خاورشه هم تا خپل خام د پیکړی چې دس کې کنه نو کاندې ته ځان غورځوا هغه ته خزر خاټه پیټ راشي مطلب دې څه ده مطلب می دادی چې مان د بووري سم دم چپ چپ لوخي انزما ویم خدای دې لاس مات کا لاس مات شه ظالمه د سر باندې د لګوري مات کړی یو مال سر متول شي ته د ماده دغه یې ته د خري یو ویم ستا د ډغري ستا خاون نه دی نو ویم زما خاون بولګي او زما کونډه شمه ستا کور خو به ودان پاتې شي شکر ده ما خاون کې زید علي تا خاون کې زید نشته یو ویم زما خاون کې خو ځکه زید نشته چې ګیډې د لډکۍ او دا ټول کور ساتي د تا خاون ورڅ ګټي خو د ما سخرم دا د ما خاونم دا غي چې دا ګټي هغه پیسې چې تا وړي ها ویم زما خاون یې روډي او پلار لمر کې او ستا مې وړم ساتي ویم ته ویم ټول عمر زمونږ تالي اوساټه او په دغه تالي کې راته امتیاز کوي خو زما سړی غریب خو لیونی دی خو پیږي نه
سترګې به درنه راوباسم چې بیا دا خبره ونه کړي د ما خاوند سرکاري نوکر د دا چې په پنډونو پیسې راوړي دا چېرته سي دا چېرته ځي کوټه کې دې ولې سوړه کړې ده که نه خو تا ټیم د ټوکرې د لاندې کړي ما ته خبرې مه کوه زه دې پېژنم نه د تا غونټې مه که نه پردی جامېګانې یې چې پیسې د خاوند راوړي او جمع کوي بکسونه ترې ډکوي ویم ما له خاوند راکوي زما خاوند د لاس خپو ګټه ام که زه یې لګوم په جاره جقې لګوم ام ته یې نشي لګولی زمړې ته د ما دې دغه ته نشي کتلی لاره نه نه سپی ام سپی کوڅه ډبه خو ته ته وګوره ام څه ویلم نشم که نه خدای زما د سړي سر ته خیر پېښ کړي نو اته ډرامې مسخرې مه کوه ستا په دې تلې راغلي زه خو ډېر ښه پوهېږم خو ماما او پاپا جان چې ویل نه شم خدای به مو بیا شرمېږو دا ماما پاپا جان بیا چا سره سترګې نشي لګولی خدای کو چاچي خو د هغوی په لینګي ناست دي هغوی وایي چې خدای دوی نه څه بدنامي وشي او موږ ور سترګو کې بیا ګوتې ورومنډو ویم ته غم مه کوې مې د ارمان مې هېڅکله نه پوره کوم یخې اوبه به پرې اړوم واده به شي په کور به نه پاتې کېږي پېښې ته خو ګورې خورې ښه تا ته خو ځان نه ښکاري مونږ ته ښکاري ښه او ته به نه پاتې کېږي ویم په ما باندې خو ستاسو عزت ګران ده خو خپل عزت ما ټول ارمانونه خاورې کړو ستاسو د لاسه او کنه ډېره قابله ته دینې ما ته پته ده زما ته دغه امید و ښه دا ته بېغمه چې انشاءالله خو باشه که جومات ته لاړ شه که اوس هم د مونځ ټایم دی نو څلور ګنټې مخکې مې سره لېږي خو به ځم که نه موږ بعد بانګونه وي هغه جومات کې ورشه زم زه بېغمه شه ځه ته ورشه ما لږ اوبه ګرمې که به زه دارلم ځه ویم خبرې په تا باندې اثر کوي هسې بس په هغه ټایم خاو کړو بس بیا سم دی کوم مونځ کوم درې مرکز ته نږدې ول په جومات یې مونږ بند کړي وو وایي ولې ځکه زه خو ما کور به مونځ کومه نیا به یې نه ده هغې د وجې ټول کلي مشران راټول شوي نو د حاجي ته د جومات ته لاره کې چاپې کړی چې جومات مشران وایي چې ته به جومات ته نه راځې نو به د نوڅي او بچي راځي ماشاءالله ډېره ښکلې خبره یې ورته کړې ده ښکلې خبره ورته کړې ده ته خوشحالېږي چې د مونځ اودس نه کوم په جومات بند شو به هغه څه کوي راټیټه شوې ده بیا ورته لاړ شي جومات ته زه بس راځم بیا چې بانګونه ووایي بس ته ځه تاسو دا یو ځای لاړم ما ته مه خفه کېږه ښه هلته راوځه ځم هغه جامې وینځم ټیک ده او کنیالې خور خواته ښکلې خبره وکړه کله چې ما دې دین ته شا کړی د مونځ اودس مې پرېښودی دی خدای کو کور کې یو بر برکت شته نه پس زه پکې دا مونځ اودس شروع کړم خدای دې په دې نور هم رحم وکړي السلام علیکم مېلمانه یو او کور والا را سره دی خو ډوډۍ هم نه ده خوړلې دا راته ووایه چې دلته به چېرته د کباب دوکان وي که نه داسې کار وکړه دغلته ورشه دلته هغه سفر دی که نه ښه جي هغې سره خوا کې کړۍ لګېدلې دي ښه جي ښه صحیح دی الله دې خوشحاله مهرباني په الله باندې ګران چې الله دې خوشحاله وي السلام علیکم یخوا څه دې وکړ امتیازو د پیغور دې کړم د کور ګاونډ د پیغور دې کړم دومره زیاتې پرې نه ښودو چې زه پکې سترګې اوچتې کړم جنګ جګړې به دې راڅه کولې دا سر به دې را باندې ماتولې دا نوم به دې راله نه ګټلې الله زه به و څه کومه خاوند به مې څه کوي بچي به مې څه کوي دلبر خانه ته خو ډېر زر رالې د مانځه نه ولې جمع شوي وڅه جمانه شوی الله څه کې چاړم کې دې ته ګوري نه خوشحالېږي را باندې پردی بچی دي خلک دې ته ګوري زما خو د بخانې زیم بند شو عثمان راته وی
چې دا چې ګوله جومات ته مه ځه نو استاد او مشران یې وویل چې دې به جومات ته نه راځي او بچي به هم نه راځي. د ځان تیاره ځان ته د ماشوغ مچردانه م راوړ او مرکز ته ځان نه راسوه زه درځم. ناستې بالمازان مونځ او ډز که به دوی پېژني هله وایه مخکې هغه سور تاثیر هم نشته. دا څه ځان سره غورېږي؟ خبره مې امیرانو سره وکړه مرکز ته تللی وم 4 میاشتې له خدای قبول کړم. ښه ته چې 4 میاشتو لسې دا موږ چې د رښتې خبره چالو کړې ده د څه رشته ویل پلار سره مې د خبره وکړه دلته کې نګینې لور د هغه دله کومه دغه لوکاټو بیزوز ویله بجو کې پېښ شوې زما ګوره د ښځې ذات نه نفرت شو چې په دې کور کې مشران یې ټینګې نه شوې که نه نو دې کور کې د دین تبلیغ او څه ذکر اذکار څوک کوي نه یم چې په مشرانو دې اور ولګي ته په مشرانو څه کوې پلار او مور دې لا ژوندي دي او زه دله په خپلې خوښې بله جینۍ کومه دا جینۍ خو دله کت ین نه کومه نه ټول بېایمانه راغونډ شوي یې پېښ شوې چې دین تبلیغ او څوک شته نه زه ته نه وځمه چې خدای مې قبول کړي او تاسو مې خدای ثواب وکړي واده وکړه بیا به لاړ شي تبلیغ ته واده یم زه سره کومه نه په دې خبره پوهېږي که په دې رشتو مې څوک یې څه نوي څه پاتې راته ووایي چې بس قبول یې ورته او ته نو وځم دا پکې پاتې دي چې دا جینۍ دله نه کوم به دا خو پاتې شوه دا خو پته نه لګي چې مور پرې څه تعویضونه هسې سکولي دي هغه وعدې ټول سپېره کړو ماما خولې هم ټیک نه دي پېښ شوي یخنیو له هم لږ برغولې پیدا کړي مونږ هم پرېږدې او ځان پرې وشه هغوی سره روغه موغه وکړې او زه به لاړ شم خیر دی دوا راته کوه دغه لار مې خوښ دی واده نه شي خوښ ځان مې لون خوښ دی خو چې په دغه دین تبلیغ کې وځم ښه زه رسه چې پلار سره د خبره وکړم بې سه پلار په دې ګاډه کې چاړه کېږه ما خو چې دا زما مور ده نو خپلو بچو هم راله عزت رانه کړو خپلو انګیانو هم راله عزت رانه کړو او اخره کې زما د مور مې هم دغه حل دی ته راته ووایه زما خو په سپینو جامو دا ولګېدو په جامو کې مې یو تار پاتې نه شو مرغی واقع ته پاتې ته مې صرف عزت یې اوس کو ته زما بېزتي کې څوک عزت میلې ما به خدای پاک ماله بچي راکړي چې بچي راکړي ورنه مې والا وکړل ما د هر چا خدمتونه وکړل هر چا له پخپو کې وغړېدم دا هغه زامن دا امتحان دي په اخره کې صبر نشته محمد مونږ د پښتو په معاشره کې پاتې کېږو دلبره دلته پښتانه دي دا خو به خامخا دا خبرې کوي څه پنجاب خو نه دی حجره جومات خو زمونږ د عزت ځای دی زمونږ د غیرت ځای دی هلته بې غیرته سړی موږ نه پرېږدو او نن سبا زما او ستا نه په دې معاشره کې بې غیرته څوک نشته که راپاسو مې نو ستړې ده ټوله ورځ منډې والې دي او که نه راپاسو نو اوږې ده زه راپا بیا سوم چې دا ډوډۍ وخوري قمرګلي ای قمرګلي پاسه روټۍ مې راوړه د خدای تعالی ظالمې داسې د مرګ په خوب باندې ودي یم ډوډۍ مې راوړه پاسه که نه خدایا ما چې څوک دی ښایسته ګلې ما شکر دی ډوډۍ مې دله راوړه چې هغه په لار ونه لیدې نه ډېر په احتیاط باندې رالم ونه ډېر خیال وکړه د ځان هېچ چا نیم لیدلې شکر دی ښایسته ګله
چې چا مو ونه لیدلې خو یم خیرانه په دې یم چې خیر څه به کوو او کېږي به څه شپه را روانه ده په دې ځنګل کې به موږ ټول عمر دلته تېرو دغه رنګ په منډو ترلو قمرګلې هېڅ غم مه کوه زه د سره یم مخکې نه به ډوډۍ وخورو او بیا به داسې په مزه مزه باندې تکل کوو اخر کې به خپل منزل ته ورسېدو یو او موږ چې کوم دي مینه کړې ده اصلي عشق هم کړې ده که نه یو او مینه خو م کړې زما ښایسته ګله خو دا ظالمه دنیا به موږ دې مینې ته هېڅکله هم پرې نه دي څوک به راته پکې خامخا دیوال جوړ شي منګه دې څوک نه پرېږدي په حجره جومات کې منګه د حجرو جومات لایق پاتې نه شو ښې وکړه چاته به خیرې نه کې نه به څوک ګناهګاره دا منګه ځان څه خپله وکړه خلک وایي چا پپو په خپله پپو تا مور او پلان نیازبین کړي وو ما خپل بچی نیازبین کړه سار کې پسې څه به رالی و په والو ټکولو به د بانڅه له پاڅول باپ ویل واړه دي صبر وکړه خوب یې نه دی پوره لږې پرېږده جمع نه بغیر وکړي ماشومان دي جمع څه دې ونه کړي دا ټول د هغه تربیت وجه ده تا په مور ته بره نه کتل پلار ته به دې بره نه کتل چې ما ته به چېرته ازار وکړي خیرې به وکړي لږ غاښ کو دې ورته چیچلی وی اور به دې داسې نه کوله داسې به نه کېده نن زخمونه مې مالګې مدوره وه دا خو زما جنت و اوس کو ټوپک رالم او مور وژنمه د کلي پیغور دی د خاندان پیغور دی نه نه پوهېږم نه چې څه وکړم هغوی مه وژنه داسې وکړه چې لاړې ته مساله راوړه دواړه بیا پټه وخورو چې څوک رانه خبر هم نه شي مساله راوړه پټه بیا وخورو زما د بچو د لاسه او ته د مور د لاسه یا الله الله دې د شرمار انسان وساتي داسې وخت خو یو مشر هم پاتې نه کې دا په کوم ځای چې نن زه او مرغۍ ناسته ده خدایه که مونږ څه غلطي شوي معاف هم کړې آمین یا الله مونږ خدای پاکه ملنګان یو فقیران یو پروردګاره ما خو د خپلې مور او پلار ډېر خدمت کړی دی ما بس ته چړاګانې مه کوه انګیا دې ته ګورې بیا به سبا پیغورونه درکوي کېنه په قلاره اوس به جعفر خان او سیفور خان راشي څه به ووایي کېدی چې راستانې کړي ته غم مه کوه زه تا له یو ګوټو به رالم او دلته ځان تیار کړه جانماز دله رالم دلته مونځ وکړه نور مه ځه جومات ته بس دی موږ د حجرو جومات پاتې نه شو د سترګې لګېدو دغه یو جومات هم پاتې و خفګانونه مه کوه زه جانماز دله رالم می راشي په خپل لاس کې د قابو کې نادان د چم یم چې هغه به راشي خو یم ته دې ما دا خبرې واوره نه ورم څه خبره ده بل خدایه دا په دې زوی باندې مې څه چلو شو یو باودرېدله باورې بله څه دي یا زه سمه تبلیغ له وتم چې وعده ده وکړو بیا به لاړ شو تبلیغ له شو بسره پلار دې نشته هغه ورسره بوځه خپل کار کوي وړه موراله پوخ څه مو دې چا چې د لاسه دې وړه پوخ مې شو ماما د بس ټیکټ ته سړي راکړه لیکن دغلته به چې خیر زکات چا نه وغواړم ولاړ به شم زکات
پریده تا ته ما ووی چې پلار دې راشي بیا به لاړ شي که نه پرېږده پلار مې به دا کله راځي به تو څه خبره کوې هغه لاړو ښه او دا دې څه ځان سره په اوږې کویو دا خو زما رول دی دا خو ما نه بغیر نه ایستادېږي دا وایي ځم ځم ته لاړ شه او دا پاتې که یا که مخ کې چې چاګیر او برید نه هغه یې نه پرېږدي تبلیغ ته چې کله د برید ګیرې راشي بیا به لاړ شي ښه تا په خبرې د زه نه پوهېږم په ټیم کې د کان یا چوړي دي او ګرځه ګرځه د پې لګولي دي مه خفه کېږه د چینار په خبرو کې او د فرمان کسکر سره په شاعرۍ کې فرق نشته په خدای کې به پرې څوک پوهېږي د چینار مطلب دا دی چې زما به ګیر او برید ټول عمر کې نه نو څه کې زه به تاسو ته کور کې ناست یم د واده مې درته وي واده م رالې ونه کړو تا د واده نه د ګلریخان سنت جوړ شوی ده ولې ولې څه ته وایو خزاله کې پوکم انسان د ماما کې کېنه شابه ګورې بس غاړه ماما که د ټیکټ پیسې ته ښه ټیکټ پیسې دله راخلم الله دې من چودري پیسې راخلم راځه بس مه خفه کېږه مړه راځه چم نه بس خفه یم حکومت مه وایي ته وجاړه سوال کله جیو شو زه ستا په ژړا پېژنم نه په خندا وروره دا څه وجاړې کو خاندې خلک خوشحاله زه به د ماما او د پاپا جانې به ډېر خیال ساتي ښه دا واله ځیا مبروک شه مړه بیا به کله رسیږو هېڅ پته مې نه لګي به تاسو مې د خدای ثواب کړي د سره د کور ته راځم نه وای خدای دا څه وشو بیا دا د وکړه دا ټول د تا د چاچي پلین ده کوم ته له واده پلار له دې کوم او تا لا کوم